د هنر کلیک ګرانو مینوالو السلام علیکم. امید لرم چې روغ جوړ او خوشاله به او د صحت په جامه به. ګرانو مینوالو نن در سره یو ډیر افسوسناک خبر شریکوم چې آیا هغه څومره حقیقت لري او څومره حقیقت نه لري. دغه ویډیو چې کوم دی دا نن د اسماعیل شاهد باره کې دا تاسو ته د هغه پته ده چې د پښتو ډرامو هغه ډیر یو مشهور مزاحیه اکټر دی او هغه پسې په سوشل میډیا باندې داسې پوسټونه کیږي د خپل ریټینګ زیاتولو لپاره. داسې خلک شته دی په دې سوشل میډیا کې، په یوټیوب کې، په فیسبوک کې، په نورو چې کوم دی سوشل میډیا اکاونټونه هغه پسې داسې پوسټونه کیږي چې یعنی هغه اکسیډنټ کړی دی او هغه وفات شوی دی. په دې ویډیو کې به در سره دغه حقیقت چې کوم دی نن شیر کوم. ګرانو مینوالو منګه چې کله د هغه نږدې ملګرو سره او د هغه کورنۍ سره رابطه وکړه چې آیا اسماعیل شاهد باندې په رښتیا باندې داسې څه کار شوی دی چې هغه وفات شوی دی، خو هغوی موږ ته ویل چې نه داسې هیڅ نه دي شوي او دا داسې یو څو کسان دي چې هغوی پروپیګنډا شیر کوي او د خپل ریټینګ چې کوم دی هغه زیاتوي. هغه روغ جوړ دی، په صحت باندې برابر دی او هغه نه دی وفات شوی. نو ګرانو مینوالو موږ ټولو خلکو ته دا ډیر یو سپیشل ریکویسټ ورته کوو چې داسې قسمه خبرونه تاسو مه شیر کوئ، ځکه چې اسماعیل شاهد چې کوم دی ټول عمر د خلکو په مخ باندې په فیس باندې هغه سمایل راوستی دی، خندا یې راوستی ده او هغه یو مزاحیه اکټر دی. نو د داسې خلکو سره چې کوم دی داسې خبر مزه نه کوي چې هغوی پسې داسې خبره شیر کړی شي او هغوی چې کوم دی په دروغو باندې مړه کړي. نو الله دې موږ د داسې دروغو نه وساتي او موږ ټولو ته بیا هم دا وایو چې تاسو په سوشل میډیا باندې کوشش کوئ چې پازیټیو سیدونه ورکوئ، داسې ویډیوګانې داسې سیدونه ورکوئ چې په هغې کې انفارمیشن وي، په هغې کې یو ښه انفارمیشن وي او هغه خلک ګوري او ستاسو ریټینګ سیوا کیږي. د داسې پښتنو اکټرانو بې عزتي مه کوئ، داسې د هغوی زړونه مه ازاروئ. ډېره زیاته مننه.